نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شاگرد عزیز، خوش آمدید. امید که همتون خوب و صحتمند باشین و درس‌هایتان به صورت منظم و درست تعقیب کنین. ګرانو زده کوونکو تاسو په خیر راغلی یې؟ هو استاده. شکر چې تاسو هم په خیر راغلی یې. نو چمتو یې چې نننی لوست پیل کړو؟ هو استاده. ډېر ښه. شاگردای عزیز، ما امروز مضمون دری صنف 11 میخوانیم که عنوان درس امروزی ما است ضرب المثل ها و دو بیتی ها. البته بخش دومی این موضوع را میخوانیم. قبل از اینکه بریم و درس امروزی خود آغاز کنیم، یک مرور کوتاه به درس گذشته میکنیم. ای که در درس گذشته ما کدام موضوعات خوانده بودیم. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. اگر شما به یاد داشته باشین در درس گذشته ما درباره ضرب المثل ها معلومات حاصل کردیم. اینکه ضرب المثل ها چی هستند و همچنان چرا ما در گفتار و یا هم گفتگوهای روزانه خود از ضرب المثل استفاده میکنیم. موضوع دیگه که چگونه همی ضرب المثل به وجود آمده. این موضوعات بود که در درس گذشته ما خواندیم و یاد گرفتیم. خب شاگرد عزیز، در درس گذشته مشکل یا سوال وجود نداره؟ نه استاده. بسیار خوب، یعنی شما موضوعات درس گذشته را به صورت درستش یاد گرفتین. خب حال که در درس گذشته مشکل ندارین، بیاین که درس امروزی خود آغاز کنیم. مثل همیشه در درس امروزی ما اهداف درس داریم. اهداف درس ما و یا هم هدف درس امروزی ما ای است که دو بیتی را بشناسیم. گرچه درباره دو بیتی معلومات داریم چون که در درس‌های گذشته خواندیم، اما دو بیتی چگونه شعری است؟ بخش توضیحات می‌خوانیم و در مورد بخش آیین نامه‌نگاری در مورد نامه‌های خصوصی صحبت می‌کنیم. این موضوعاتی است که در درس امروزی می‌خوانیم و یاد می‌گیریم. پس بریم و درس خود آغاز کنیم. تل پشان په لومړي کې زه تاسو ته متن لولم زده کوونکو، تاسو دقت وکړئ چې هم د کلماتو درست تلفظ زده کړئ او هم یو کلی مفهوم د ننني لوست څخه ترلاسه کړئ. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ د ضرب المثلونو په هکله خبرې وکړې، پاتې برخه لولو چې دا دو بیتی ده. دو بیتی څه ډول یو شعر ده؟ شعری است در دو بیت که با رباعی در قافیه بندی یکی اما در وزن فرق دارد. با عبارت دیگر دو بیتی از هر جهت مانند رباعی است، با این تفاوت که رباعی بر وزن لا حول ولا قوة الا بالله می باشد. رباعی بیشتر برای بیان اندیشه های فلسفی، عرفانی و عشقی به کار می رود. دو بیتی بیشتر به گونه اشعار محلی و عامیانه سروده می شود و حکایت از عشق و محبت دارد. بیشتر برای بیان احساسات بیشایبه و عشقهای ساده و بیریا با کلمات شکسته و محاوره‌ای مناسب است. دو بیتی را گاه افراد غیر شاعر هم به اقتضای احساسات و هیجانات درونی خیش سروده اند که از نظر فرهنگ ها و ادبیات عامیانه ارزش فراوانی دارد. دو بیتی را ترانه نیست گفتند. البته در مجموع رباعی و دو بیتی برای بیان مضامین و مطالب کوتاه و مختصر به کار می رود. مثال های از دو بیتی: ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجر نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. مکن کاری که برپا سنگت آید جهان با این فراخی تنگت آید. چو فردا نامه خواهند تو را از نامه خواندن ننگت آید. شرار تیغ در خون هشت پهلو به جان زندگی آذر کشیده. ز صحراها ستیغ کوه ساران چو فریادش به گردون سر کشیده. شبی از سوز دل گفتم قلم را بیا تحریر کن درد دلم را. قلم گفتا برو بیچاره عاشق نداری طاقت این کوه غم را. و سرغلطان به هر سو باد پایی ز بس باران تیر و زخم زوبین.
ز هر سو در خم پیچان کمندی، سواری سرنگون از کوه ایزی. به سوی قرنهای دورپندار، روان هنگامها از پیش تابان. جدا در دست هر هنگام شمع، فروزنده بیابان تا بیابان. چې دا هم زده کوونکو د دو بیتي بعضې ډولونه. دو بیتي څه ډول شعر دی زده کوونکو؟ دو بیتي یعنی څه شی زده کوونکو؟ یعنی د څلور مصرعو درلودونکي وي. دو بیتي هغه ډول شعر دی چې په دو بیتو کې د رباعي سره په یو قافیه کې وي، یعنی قافیه بندی سره ورته وي، خو بیا په وزن کې فرق ولري. یعنی دو بیتي په قافیه کې رباعي ته ورته دی، خو په وزن کې بیا رباعي ته ورته نه دی. زده کوونکو دو بیتي زیاتره ورتوالی رباعي ته لري، خو رباعي د لا حول ولا قوة الا بالله په وزن دی چې دا موضوع موږ لوستې وه زده کوونکو. او رباعي څخه زیاتره د فلسفي، عرفاني او عشقي مواردو د یادونې لپاره کار اخیستل کیږي، خو د دو بیتي څخه زیاتره د کلیوالي موضوعاتو لپاره، د ولسي او محلي او عامیانه موضوعاتو لپاره کار اخیستل کیږي او په دې شکل سره ده بیانیږي. همدارنګه زده کوونکو دو بیتي زمونږ په عامیانه فرهنګ کې یا په فولکلور کې زده کوونکو ډېر د ارزښت وړ ګڼل کیږي. هماغسې چې موږ خپل په ورځني ژوند کې د ضرب المثلونو او متلونو څخه کار اخلو زده کوونکو، نو په دې اساس زیاتره وخت خپل په عادي خبرو کې، خپل په هماغه ورځني خبرو کې موږ د دو بیتي څخه کار اخلو. لکه څنګه چې د دو بیتي بعضې ډولونه هم ما تاسو ته ولوستل زده کوونکو او بعضې نمونې مو ورته ولوستلې. همدې ته ورته په پښتو ژبه کې هم دو بیتیګانې شتون لري زده کوونکو، چې بیا موږ په پښتو ژبه کې په ورځني ژوند کې د هغو دو بیتیګانو څخه کار اخلو. خب شاگردای عزیز، در این بخش درس مشکل یا سوال نیست؟ نه استادی. بسیار خوب، یعنی این بخش درس شما به صورت درستش یاد گرفتید. خب حال که در این بخش درس سوال ندارین، بریم به طرف بخش بعدی درس ما. بخش بعدی درس ما بخش بیاموزیم است. ای که بخش بیاموزیم شاگردای عزیز خلاصه و چکیده درس ماست و یا هم خلاصه همون موضوع اصلی درس ما است. ضرب المثل ها در میان مردم از زندگانی مردم پدید می آید و با زندگی مردم پیوند ناگسستنی دارند. ضرب المثل ها جمله های کوتاه و زیبایند که مولد اندیشه و دانش مردم عام و میراث از غنای معنوی نسل های گذشته می باشند. از روی ضرب المثل ها که انعکاس دهنده حکمت و اخلاق یک ملت است، می توان به سجایای اخلاقی و سوابق تاریخی اقوام و ملل پی برد. جوهر وجود انسان ها در همه جا یکی است و در بسیاری از مسائل مشترک می باشد، مانند محبت، گرفتاری، گرسنگی، تشنگی و دیگر مسائل و مسائل. دو بیتی شعری است در دو بیت که با رباعی در قافیه بندی یکی بوده، اما در وزن فرق دارد. دو بیتی از هر جهت مانند رباعی است، با این تفاوت که بیشتر دو بیتی بر وزن مفاعلین، مفاعلین، مفاعل و رباعی بر وزن مفعول، مفاعل، مفاعلین فا یا لا حول ولا قوة الا بالله می باشد. شاگردای عزیز، طور که یادآوری کردم، بخش بیاموزیم خلاصی درس ماست. یعنی هغه ټول موارد چې موږ په لوست کې یا د لوست په اصلي متن کې لوست یو زده کوونکو، هغه یې موږ ته د بیاموزیم په برخه کې په خلاصه توګه راوړو. خب در این بخش درس کسی مشکل یا سوال نداره؟ نه استادی. بسیار خوب، یعنی این بخش درس شما به صورت درستش یاد گرفتین. خب حال که در این بخش درس مشکل ندارین، بیاین که بخش بعدی درس خود آغاز کنین. بخش بعدی درس ما بخش آیین نامه‌نگاری است که در بخش آیین نامه‌نگاری ما روی موضوع نامه‌های خصوصی صحبت می‌کنیم. اگر شما به یاد داشته باشین در درس گذشته ما درباره انواع نامه‌ها صحبت کردیم و در کل نامه‌ها را به دو بخش تقسیم کردیم که نامه‌های خصوصی و نامه‌های اداری است. پس حالا میاییم روی موضوع نامه‌های خصوصی صحبت می‌کنیم.
چنان که از نامشان پیداست به نامه‌های گفته می شود که میان دوستان، نزدیکان و خویشاوندان مبادله می شود. نامه خصوصی باید خشک و رسمی گونه نباشد و از هر گونه تعارف و تکلف و خودنمایی مبرا و مظهر صفا، صداقت و صراحت باشد تا بر مهر و محبت بیفزاید، نه این که از آن کدورتی به میان آید. نامه هایی که به بزرگترها می نویسیم باید توأم با احترام و محبت باشد. نامه هایی که به کوچکترها می نویسیم باید از عطوفت و مهربانی حکایت کند و بالاخره نامه همسالان و همپایگان باید آینه اخلاص و صمیمیت باشد. رعایت ادب و حرمت در همه انواع نامه ها ضروری است. هر یک از نامه های تسلیت، تبریک، دعوت و غیر آن باید به مقتضای حال نمایشگر همدردی و خوشحالی نویسنده و شرکت وی در غم و شادی مخاطب باشد. در نامه باید از مقدمه طولانی و پرگویی و بحث‌های بی‌مورد پرهیز نموده و نباید وقت خواننده را تلف کرد. و نیز نباید نامه را چنان مختصر و تلگرافی نوشت که خواننده از فهم منظور عاجز بماند و یا دلالت بر سردی، کم مهری و بی‌اعتنایی نویسنده کند. همچنان از شکوه و شکایت و شرح ناکامی ها و ناسازگاری های روزگار و گرفتاری های شخصی حتی الامکان باید احتراز نمود. زده کوونکو شخصي نامې یا خصوصي نامې یا لیکنې څه ډول دي؟ لکه څنګه چې د دې له نوم څخه پیدا دی، یعنی خصوصي لیکونه د دوستانو ترمنځ تبادله کیږي، زده کوونکو د خپلوانو ترمنځ، د خویشاوندانو ترمنځ دا مبادله کیږي. نو هر کله چې موږ یوه خصوصي نامه لیکو زده کوونکو، دا باید ډیر خشک، ډیر بیمینه و محبت، همدارنګه زده کوونکو ډیر دا باید رسمي نامو ته ورته نه اوسیږي. په دې کې همدغه تعارف و تکلف او ځان ښودنه باید نه وي. په دې کې باید صفا وي، صمیمیت وي، صداقت وي، مینه او محبت او مهر او صفا وي. کله چې موږ د ځان نه مشرانو ته یو خصوصي نامه لیکو، باید په هغې کې همدغه احترام او نزاکت په نظر کې ونیسو. کله چې د ځان نه وړو ته موږ یو لیک لیکو، باید په هغه کې موږ شفقت او عطوفت په نظر کې ونیسو. او کله چې خپل همزولو ته یو نامه لیکو، نو باید په هغه کې اخلاص او صمیمیت په نظر کې ونیسو. نو زده کوونکو باید د لیک په لیکلو کې یا د نامې په لیکلو کې دا موارد موږ په نظر کې ونیسو. خو نامو کې دا موضوع مو پخوا هم لوستې چې جملې باید لنډې لنډې وي. په دې اندازې سره هم دا جملې لنډې نه وي چې لوستونکي زموږ همغه هدف یا منظور ترلاسه نه کړي. او په نامو کې موږ باید شکوه او ناله ونه کړو زده کوونکو، د ژوند څخه باید موږ د ژوند د سختیو څخه په دې کې یادونه ونه کړو. خلاصه دا نه چې زموږ نامه د یو چا د خفګان سبب شي. نو زده کوونکو دا موارد تاسو د لیک په لیکلو کې یا د نامې په لیکلو کې په نظر کې ونیسئ. نو دا هم د آیین نامه‌نگاري برخه وه. خصوصي نامه مو وپېژندله. کومه پوښتنه یا ستونزه د لوست په دې برخه کې نشته؟ نه استادې. ډېر ښه. یعنې د دې برخې موضوعات تاسو په سمه توګه زده کړل. نه چې په دې برخه کې کومه ستونزه نشته زده کوونکو، راځئ چې خپل نننی لوست خلاصه کړو. دا چې په کلي شکل سره کوم مهم ټکي او موضوعات په نننی لوست که موږ ولوستل او زده مو کړل. شاگردای عزیز، به طور کلی در درس امروزی ما درباره دو بیتی ها معلومات حاصل کردیم. یکی دو بیتی چگونه یک شعر است و همچنان نمونه از دو بیتی را هم خواندیم. بر علاوه از این ما بخش بیاموزه ما خواندیم و همچنان بخش آیین نامه‌نگاری را خواندیم که در بخش آیین نامه‌نگاری روی موضوع نامه‌های خصوصی صحبت کردیم. ای که به خاطر نوشتن نامه‌های خصوصی باید کدام موارد ما در نظر بگیریم. این تمام موضوعات بود که در درس امروزی خواندیم و یاد گرفتیم. نو چې تاسو کومه پوښتنه نه لرئ او د ننني لوست موضوعات مو هم په سمه توګه زده کړي، اوس راځو کورنۍ دندو ته. دا چې د تل په شان په ننني لوست کې موږ کورنۍ دنده لرو.
شاگردای عزیز، کارخانگی درس امروزی شمایی است که 3 دو بیتی در کتابچه‌تان نوشته کنین و همچنان سوالات بخش خودآزمایی را هم حل کنین. کارخانگی تان به صورت درستش انجام بدین و روز بعدی که به صنف حاضر میشدین همراه خود بیارین. درس امروزی ما در همینجا به پایان میرسه با امیدی که موضوعات درس امروزی را به صورت درستش یاد گرفته باشید. تا جلسه بعدی شما را به خداوند پاک میسپارم. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.